السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. قدرمند کتونکو ضلع مومن نوموړی شاعر غزل مومن صاحب شعرونه به ستاسو سره شریکوم او امید کوم چې تاسو به یې خوښ. خدایه ښه ده چې په تا مې ایمان راوړ، ګنې چاته سجدې به مې کولې، نه به مړ وې نه به داسې در په در وې، نه به مړ وې نه به داسې در په در وې، که پښتون نه وې مزې به مې کولې. ځان به وینې کړم ځان ګرم را باندې لګي، ځان به وینې کړم ځان ګرم را باندې لګي، نور خو هر څوک محترم را باندې لګي. دا هلک دکان ته مه راولې خدایا، دا هلک دکان ته مه راولې خدایا، د هنده وې زوی مرهم را باندې لګي. مسلمانه یو سړي داسې رنځور کړم، مسلمانه یو سړي داسې رنځور کړم چې 50,000 درهم را باندې لګي. کیفیت دومره نږدې یم دروړی، کیفیت دومره نږدې یم دروړی، د وجود خوشبو دې هم را باندې لګي. یو غزل لکه شبنم دی راوریږي، یو غزل لکه شبنم دی راوریږي، یو بنده لکه غنم را باندې. بل غزل څو شعرونه درسره د غزل مومن صاحب شریکوم چې نور به په ستورو د اسمان څخه گزار کومه، نور به په ستورو د اسمان څخه گزار کومه، زه به د کم سړي په ذهن باندې کار کومه، نور به په ستورو د اسمان څخه گزار کومه، زه به د کوم سړي په ذهن باندې کار کومه. ستا د نصاب لاندې مې ژوند کړی ګناه مې کړی، ستا د نصاب لاندې مې ژوند کړی ګناه مې کړی، په دې به هم 200 کاله استغفار کومه. وجود به وبیلم هوا به شمه خدای به وکړي، ته به خبر نه او زه به ستا دیدار کومه. بلا دې واخلمه ما څه ناڅه عذاب کې ساته، زه که وزګار شوم خبره په سرکار کومه. او غزل دې واورېدو د زړه درزا دې هم واورېده، غزل دې واورېده د زړه درزا دې هم واورېده. اوس راته ووایه بیا کله انتظار کومه. سنګل واړوه مننه اوده کېږم، سنګل واړوه مننه اوده کېږم، زه په خپل پرهر دننه اوده کېږم. سنګل واړوه مننه اوده کېږم، زه په خپل پرهر دننه اوده کېږم. له بوسې وروسته مجروحه کیفیته، له بوسې وروسته مجروحه کیفیته، لږ مې پرېږده ازارمنه اوده کېږم. باچا خان د ادیرې نه غږ راوکړه که مو ونه کړه چاودنه اوده کېږم. او هر سحر په یو تازه حدیثه پاڅم، هر سحر په یو تازه حدیثه پاڅم، هره شپه په یو غندنه اوده کېږم. هر سحر په یو تازه حدیثه پاڅم، هر شپه په یو غندنه اوده کېږم. د اویاو مقدسو حورو خدایه د یو ښکلي ارمانجنه اوده کېږم. که غزل مې د هوا کیفیت خپل کړو، که غزل مې د هوا کیفیت خپل کړو، بیا به خود د چا په زنه اوده کېږم. قدرمندو کتونکو دغه یو څو شعرونه د ضلع مومن د نوموړي شاعر د غزل مومن صاحب چې تاسو واورېده. د میا ټي وي کتنه، د میا ټي وي اورېدل مه هېروئ. تر هغه د ماما میا ایاز احمد لا د نوي خپرونو پورې اجازت راکړئ چې چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسئ.